تازه د اسلامي امارت د دفاع وزارت سلګونه نوي سرتیري او د چورلکې ترلاسه کړي. په دغه مراسمو کې د اسلامي امارت د چارواکو ویناوې او د سرتیرو شمېرې ټول سره همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د 219 پامیر قول اردو له ښوونیز مرکز څخه د اسلامي امارت د پوځ 550 سرتیري د وسلوال پوځ د لوی درستیز پښتون کې فارغ شول. د 219 پامیر قول اردو له 15مې دورې څخه 550 سرتیري له 3 میاشتنیو پوځي او مسلکي زده کړو څخه وروسته د وسلوال پوځ تر درستیز قاري اسدالدین فطرت د 219 پامیر قول اردو قماندان مولوي امان الله منصور د دفاع وزارت د پلاوي مشر تاج محمد رهبر او یو شمېر مسؤلانو مولایانو او توکمیزو مخورو پښتون کې فارغ شول. د وسلوال پوځ تر درستیز د اسلامي امارت د ځواکونو د فعالیتونو او لاسته راوړنو او د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتنې یادونه وکړه او ویل دفاعي ځواکونه چې کومه ژمنه له اسلامي واکمنۍ وګړو سره کړې وه موږ ولسته یې هیله راکړه. په دغه مراسمو کې یو شمېر نورو مسؤلانو هم فارغانو ته مهمې ویناوې، اړینې سپارښتنې او توصیې وکړې. بلخوا د اسلامي امارت دفاع وزارت اړوند هوایي ځواک له لوري د تخنیکي او مسلکي انجینرانو پر مټ په تیرو څو میاشتو کې 2 چورلکې چې یو بلیک هاک UH-60 امریکایي چورلکه او بلې MD 510 امریکایي چورلکه سمې شوي او په بریالیتوب سره یې الوت ترسره کړې او د اسلامي امارت هوایي ځواکونو ته سپارل شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شیبې.